د میدان وردګو مرکزی زندان کې د زندانیانو د سالم تفریح او ذهني سکون په موخه د دریو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. مسؤلین وایي د اسلامي امارت په زندانونو کې زندانیانو ته د شکنجو پر ځای ورزش او زده کړې ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت په مرکزی زندان کې د دریو لوبډلو ترمنځ چې په هغه کې یو د وردګ پوهنتون محصلین دي او دوه ټیمونه د زندانیانو د دغه لوبې یوازینی هدف د ادارو ترمنځ ښه همغږي او د زندانیانو لپاره د یوه سالمې تفریح په خاطر باندې د نوموړې سیالۍ ترسره کیږي. د دوی د ذهني سکون په خاطر باندې، ذهني ارامتیا په خاطر باندې دې نه مخکې موږ ډېرې داسې برنامې په لاره باندې اچولې او وروسته کې پلان لرو او اوس فلحال هم دوی په حرفوي زده کړو باندې هم مصروفیت لري او همداشان په سواد آموزۍ او همداشان دیني او عصري زده کړو کې. زندانیان وایي په زندان کې ورته د زده کړه او ورزش ښه زمینه برابره ده او هم له مسؤلینو خوښي څرګندوي چې د دوی د ذهني ارامتیا په موخه یې دا ډول سیالۍ په لاره اچولې دي. د مرکزي زندان په لوبه کې شرکت هم کړی او موږ مننه کوو د اسلامي امارات نه چې موږ ته داسې زمینه برابره کړې ده او موږ په دې کې ورزش کوو او داسې له الحمدلله ډېر ترې خوښمن او مننه کوو ځکه چې الحمدلله ډېر څه موږ ته برابر کړي دي. مشرانو نه ډېر راضي یو چې موږ ته ورزشي لوبې او درسونه هر څه موږ ته دلته زمینه مساعده کړې ده. موږ له مشرانو څخه ډېر راضي او ډېر خوشحاله یو تېرې. دلته په زندان کې شکنجې دا شی نشته. دلته موږ ته زمینې د والیبال او د درسو د هر څه زمینې مساعده کړي دي. موږ له مشرانو ډېر مننه کوو، ډېر خوشحاله یو تېرې. مسؤلین وایي دا ډول سیالۍ له دې وړاندې هم په لاره اچولې او په راتلونکي کې هم د ترسره کېدو ډاډ ورکوي.